بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. د امنیت شورا لخوا د مولوي امیر خان متقي لپاره د سفر معافیت تصویبېدل. د هیواد په مرکز کې د ثور د اتمې څخه لمانځنه او د روسیې سره د مرستې لپاره اوکراین ته د شمالي کوریا د سرتیرو د لیږلو تایید. د الله یو مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د غویي 8مه نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې قطر ته د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د سفر د بندیز معافیت منظور کړ. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دغه معافیت د اپریل له 28مې څخه د مۍ تر 4مې نیټې پورې قطر هیواد ته د مولوي امیر خان متقي د سفر په موخه منظور شوی. ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې د سفر وکړي او له قطري چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري د غویي 8مې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وایي چې افغانانو د روسانو د تمی خلاف د کمونیستي رژیم پر وړاندې نه هیریدونکې مبارزه وکړه او پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان سربیره په منځنۍ اسیا کې مات کړ. ښاغلی نوري زیاتوي د اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړي دوره کې د اسلام ټول احکام قایم افغانانو د آرام ساه واخیستله. بل خبر کې د پنجشیر د کانون او پټرولیم ریاست وایي چې یو افغان پانګوال په دې ولایت کې د اوسپنې کانون د استخراج برخه کې 12 میلیونه ډالر پانګونه کوي. دغه پانګوال به د دې ولایت په پاریان ولسوالۍ کې پر 22 کیلومتره مربع سیمه کې پر تثبیت شوي کان پانګونه وکړي. دا د ونې وړ ده چې دغې پروژې تړون د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له لوري هم تایید شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره خبرې ښې پرمختللې او ښایي په نږدې راتلونکي کې هوکړې ته هم ورسیږي. ایران او امریکا تر دې دمه د عمان په منځګړیتوب په غیر مستقیمه توګه 3 دورې مذاکرات کړي. دواړه لوري غواړي یو داسې هوکړې ته ورسیږي چې له مخې ایران اټومي پروګرام د امریکا د بندیزونو لرې کېدو په بدل کې ودروي. شمالي کوریا د لومړي ځل لپاره ومنله چې نظامي ځواکونه د روسیې په ملاتړ له اوکراین سره جګړې ته استولي وه. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ځواکونه د یاد هیواد د مشر کیم جونګ اون په لارښوونه د روسیې په کورسک سیمه کې له اوکرایني ځواکونو سره جنګېدلي دي. د راپورونو پر اساس دا اقدام د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د دفاعي تړون یو برخه ده. قدرمنو لیدونکو له متیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېلې خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.